سلام افغانستان ستړي مشي خراغلاس او هرکله د خبرونو په دوام کې په ننګرهار کې یو نوې رستوران جوړ شوی دی کندوز کباب مرکزی ننګرهار فعلا چاینکی رو هم فعال کردیم بسیار چاینکی بالا داریم قابلی است ملنگ مایچه است داشی داریم کرایی مرغ داریم سیجی داریم تمام غذاها را داریم با قیمت بسیار مناسب پلاو دیگه هر قسم که استادا بخوای همون رقم باش بخوام اینجا کدام پلاو زیاد مشهور است اینجا فقط پلاو ازبکی مشهور زیاد از پلاو ازبک پلاو مولنگ پلاو بسیار مولنگ پلاو بسیار مشهور است این مولنگ پلاو میگه مردم زیاد خوش دارن زیاد خوش ترپی ما د کونړ نه راغلی ما ملګرو انډیوالانو ویله چې کندوز کباب ته ځو او ډېر مشهور دی په ننګرهار کې په همدې خاطر راغلو موږ ویل دا کندوز کباب یو ځل وګورو د کونړ نه راغلو بیا خاص د دې په مشهورتیا باندې راغلو کندوز کباب ته او په لنډ وخت کې ډېر کسټمر پیدا کړي مینوال ډېر زیات دي څه شی پکې واه د دې زیاده شمړې هم ځانګړی خوند لري سلام افغانستان ستړي مشي خراغلاس او هرکله د خبرونو په دوام کې په ننګرهار کې یو نوې رستوران جوړ شوی دی کندوز کباب مرکزی ننګرهار نو په دغه کندوز کباب کې ماشاءالله په دوه درې میاشتو کې د اقل څلور میاشتو کې ډېر زیات مینوال پیدا کړي دي دلته کندوز کباب ترڅنګ یې ازبکي پلاو او ترڅنګ یې مولنګ پلاو ډېر داسې خواړې مشهور دي او ګڼ تعداد سره مینوال پیدا کړي دي او دلته راځي غرمنۍ تیروي د خپل فامیلونو دپاره او ډېر یو ښایسته ځای دی د درمسال چوک نه رسېده چې داسې مخکې راشي دلته نو مخکې د MTN دفتر و د هغې په ځای اوس دا د کندوز کباب مرکزی ننګرهار جوړ شوی دی نو کندوز کباب په افغانستان کې ډېر زیات مشهور دی د مشرقي زون نه علاوه په نورو ولایتونو کې ډېر برانچونه لري ډېر ګڼ تعداد سره مینوال لري خلک د نورو ولایتونو ورته راځي او دلته خوراک کوي خپرونه وګورئ راځئ ملتیا مو وکئ
کندوز کباب مرکزی ننګرهار ته ښه راغلاست. نو تاسې وګورئ چې ماشاءالله څومره تعداد سره ګڼه ګوڼه او په لږ وخت کې څومره مینوال پیدا کړي دي. السلام علیکم. جور بخیر. رحمت الله بیدار. خوب هستین؟ خیراتی ساعت. تشکر. زنده باشین. اسم مبارک؟ عطاالله هستم. عطاالله هستی و بچه کندوزن؟ بله بله. عطاالله جان خوب هستی؟ بله. خوش آمدی به شهر ننگرهار. بخیر سلامت باشین، خوش باشین بیدار. تشکر. کمی روی بروی با کمرم همسه کو. عطاالله جان بخیر آغاز کردین در شهر زیبای ننگرهار؟ بله بخیر سلامت باشین. تقریبا 3 ماه میشه که ما فعالیت داریم. یکی از نمایندگان خود در شهر زیبای ننگرهار آوردیم، شهر جلال آباد هستن. ماشاءالله چی علت است در 3 ماه بسیار زیاد مشتری پیدا کردین شما و در هر جای صفت شما میشه. در جای مردم میگه که کندوز کباب است، مولنگ پلاو است و قبلی پلاو است، روش است. بله بله. ما یکی در ننگرهار که بود غذاهای گرچه خوب بود، ما غذای کسی را بدی نمیگیم. یک سهولت شد برای مردم ننگرهار چون غذاهای ما ارزان است، غذاهای ما سمت شمال است، غذاهای استادای ما مکمل است سمت شمال است. حال فعلا چاینکی را هم فعال کردیم، بسیار چاینکی بالا داریم، قابلی است، ملنگ، مایچه است، داشی داریم، کرایی مرغ داریم، سیجی داریم، تمام غذاها را داریم با قیمت بسیار مناسب. این خوبی ما است که غذاهای ما بسیار مزه‌دار است. دیگه استادای ما مکمل است، سمت خود ماست، نزدیکی ها برای خود ما نزدیکی میشه، کلش قومی است، نزدیکی است برای استادای ما. بله. تشکر. قسمی که کندوز کباب به نام کندوز کباب یاد میشه نی؟ همین تو سیجی، روش و کرایی این به نام کندوز یاد میشه؟ بله بله. ما که است کل غذای از کندوز است. بله بله. کل غذای سمت شمال است، از کندوز، از سمت مزار ما اینجا استادا داریم. و از مزار هم داریم؟ بله بله. از سمت مزار داریم. فعلا آشپز ما از مزار است، کبابی های ما از کندوز است. چاینکی پز ما این ماشین چاینکی است، میشه که اونم به کامرتان بگیرین. کبار آغاز نکرده؟ نه نمیال کارش روان است. فردا بخیر انشالله فعالیت شروع میکنیم. بسیار چاینکی بالا میکنیم. چاینکی پز ما از کندوز است، مردمای ترکمن است از کندوز که بخی در یوتیوب برین سرچ کنین چاینکی یارا بخی یک دکان کلان داره یا نشان میده. ماشاءالله. یک برادرش ما آوردیم، یک برادرشان فعلا در دکان داره در کندوز. خب چاینکی بالا داره. مولنگ پلاو زیاد مشهور است. بله بله. مولنگ پلاو مردم ننگرهار بسیار نمیشناسنی. بله ماشاءالله مردم ننگرهار بسیار ملنگ خور هستند، قابل خور هستند، ملنگ خور هستند. ملنگ بیخیم به نهایت زیاد میخورند. حتی قدیما یگان وقت جنجال میکنه چطور ملنگ نمانده بر ما. ماشاءالله بسیار ملنگ خور هستند. دیگه ملنگ که از قیمت 3.5 افغانی است. بسیار دیگه همو در پشتو ادوک میگن، در دری ما استخوان کلان میگن، ملنگ میگن، مایچه و چیز و ادوک والا میگن دیگه. بسیار ادوکی والا. ادوک والا بسیار میخورن. امروز ما هم بخیر نوش جان میکنیم. حتما شما مهمانی ما همیشه میبینیم. 100% بخیر. تشکر. قربانتان شوم. زنده باشین. شما خودتان در ننگرهار زندگی برتان سخت است یا آسان است؟ فعلا هیچ مشکل نیست، نرمال است زندگی. ما خصوصا فامیل خود آوردیم اینجا زندگی میکنم. مسافر بودم تقریبا این 3 ماه میشه که فعالیت میکنیم. 1-2 ماه سری زحمت کشیدیم، دکوریشن را جور کردیم، دسر کارهای پیش رفتیم که منظم جور کردیم. اینجا بسیار جای کودریا بود و اکثر اینجا میشنن دیدم دایم بریم فروشی ها بود، کفتر فروشی ها بود. اینا مکمل پاک کردیم، جور کردیم منطقه را دیگه. حال فعلا نرمال زندگی پیش میره. بله. پشتو یاد کردی یا نه؟ والا لگ یاد کردی. لگ یاد کردیم. چی را یاد کردی؟ خوب از اینمی قیمت ها را میفهمم. یک کسی پیسه را میته قدر بی قدر پس پیسه شو بود میره میفهمم. اول دفعه که در ننگرهار آمدی سخت بودی یا نه؟ والا اول مشکل بود. فعلا چقدر سرمایه‌گذاری در ننگرهار کردین؟ بسیار باشید. تقریبا ما $60,000 دینمی رستوران ما مصرف. یک رستوران. بله یک جای زنانه و مردانه پاک العاده جور کردیم. بسیار منظم جای فامیلی جور کردیم. چند وقت پیش فامیلی ما بسیار قید بود، بیادرایی که صدای مرا میشنوه فعلا آزادانه بیاین همراه فامیلشون. اتاقای وی آی پی جداگانه داریم. هر مرد میتونه همراه فامیل خود بشینه نانش راحت بخوره و برن. هر مرد در پشتو چطور میگه برش؟ ارزوان خپل فامیل سره راځي ډوډۍ وخورئ راحته په مینه محبت سره. په مینه محبت سره که پیسې نه پروا نه کوي. مشکل نه ده، موږ په خدمت کې یو.
تشکر، زنده باشین. ما میبینیم پیش میریم گپ میزنیم که مشتری هم گپ میزنیم. ببینین استاد مزاری که تو شما گفتین که مولنگ پلاو یا ازبک پلاو بله بله زوم صحبت میکنیم. شما تشکر، زنده باشین. بخیر سلامت باشین. ما خدمت هستیم. برین راحت. تشکر. ملتیا مو که یا کندوز کباب کیو ننګرهار خسته خار کی خبرونه وګورئ زموږ سره پاتې شئ. That's right, that's right. ماشاءالله د ننګراریانو لوبیا هم ډیره خوښیږي او د څومره خوندوره لوبیا هم پخوي. استاد لګیا دی ماشاءالله قابلی پلاو، مولنګ پلاو هم داسې نور خوندور ازبکی پلاو. سلام علیکم استاد جان، خوش آمدید. خوب است اینجا خوش آمدید. تشکر. قربانت یک چند دقیقه تان میگیریم، بسیار ببخشید دیگه. مشکل نیست. بله. اسم زیبایتان؟ محمد اسماعیل هستم از مزار شریف. ماشاءالله. اینجا مسافر هستی یعنی؟ مسافر هستم. بله مسافر هستم. من تقریبا 4 ماه میشه که مسافر هستم ننگرهار. چطور ننگرهار شهر زیبا خوشتان آمد یا نه؟ چرا نه؟ حتما شهر افغانستان هر شهرش که بری خوبش است. خصوصا ننگرهار بسیار یک شهر مقبول است. خصوصا ننگرهار بسیار یک شهر مقبول و تو خوب زدن شهر خوبش هم. تشکر. چند سال میشه شما ازبکی پلاو پخته میکنید؟ ما تقریبا 3 سال میشه استاد. 3 سال استاد شدی نه؟ بله 3 سال میشه استاد. چند رقم پلاو پخته کرده میتونی؟ پلاو دیگه هر قسم که استادا بخوای همون رقم باش بخوام. اینجا کدام پلاو زیاد مشهور است؟ اینجا فقط پلاو ازبکی مشهور زیاد است. پلاو ازبک پلاو. مولنگ پلاو. مولنگ پلاو بسیار مولنگ پلاو بسیار مشهور است. این مولنگ پلاو میگه مردم زیاد خوش داره. زیاد خوش داره که چون دیگه مارچ که میندازم مردم جنگ هم میکنه میگه چرا دمو نمیده. همین که خودتان دیدید نمیرسه به مردم. خودت مولنگ پلاو میخوری یا نه؟ وای چرا نه؟ چه نخوریم بگو، خود اول نخوریم بگو کی بخوره؟ کی بخوره دیگه پیش ما خود ما که نخوریم کی بخوره. اول مزه شما میچشیم بعد از مردم میدیم که بخوره. چی رقمه؟ بله. چند سیرار روز پخته میکنی؟ 3 بوجی پخته میکنم دیگه. 1 بوجی شب و 2 بوجی چاشت است پخته ما دیگه. 3 بوجی تازه به تازه. تازه به تازه. چقدر گوشتش میندازی؟ گوشت 70 کیلو گوشت میندازم. 70 کیلو ماشاءالله. باستانا سخت نیست که شما اینو تیار میکنید؟ نه ولی یا دیگه شاگردام برایتان همکاری میکنن؟ یک شاگرد دارم در دستم همکاری میکنه. شاگرد ما است که خودم دیگه دم عادت شده دیگه یا قدر چین سخت نیست که سختی کنه سر ما. هر روز که بخیزم فقط مثل جوی برین مثل یک گلاس آب که بخوری اون قسم با ما تیر میشه میره. حالا دی 3-4 ماه که اومدی باز در مزار رفتی یا نرفتی؟ تا هنوز نرفتیم. مقصد تصمیم داریم که عید قربان بخیر بریم مزار. او علی موقع پیدا بگو نمیشه. موقع پیدا نمیشه دیگه چون نفر هم نیست که در جای ما اینجا استاد شود که هر روز بریم مزار. شما سر مردم چی کردی؟ تعویض کنه کردی؟ دوست شما که تو مولنگ پلاو و قابلی پلاو بخوره دیگه. والا دیگه نمیشه رفته دیگه باز مردم داری سکی میشه.
بله چون مردم تنها پلاو پخته کرده میتونیم دیگه غذا هم پخته تمام چیز غذا را پخته میکنم مثل چی یعنی پیزا و دیگه چی هست روش شد روش و قرمه شد. دانشی قرمه تمام چیز پخته کنم تشکر قربانت زنده باشی شما مصروف هم هستین او تشکر زنده باشی چه خدمت است تشکر زنده باشید میخوریم خو انشاءالله ما میخوریم بشینین ما در خدمت هستیم تشکر قربانت ملتیا مو کې او د قندوز کباب مرکزی ننګرهار کې خبرونه ته جوړو زموږ سره پاتې شي ماشاءالله تاسو وګورئ دا ځوانان نو مخکې د هوټل مالک هم یادونه وکړه چې د ننګرهار ځوانان ماشاءالله ډېر خوراکیان دي او ښه ښایسته خوراک کوي. السلام علیکم جوړ په خیر ستړي مشي وروره په خیر ډېر تم ستړی مشي نور خیر جوړ سیاتونه ستاسو نوم مبارک زما نوم بصیر الله راغلی و چې ګرمې دا ډوډۍ نوشي جان خوشاله اوسئ ستاسو نوم ولی محمد رفیع ما د کونړ نه راغلی ما ملګرو انډیوالانو ویله چې کندوز کباب ته ځو او ډېر مشهور دی په ننګرهار کې په همدې خاطر راغلو موږ ویل دا کندوز کباب یو ځل وګورو د کونړ نه راغلو بیا خاص د دې په مشهورتیا باندې راغلو کندوز کباب ته او په نن وخت کې ډېر کسټمر پیدا کړي مینوال ډېر زیات دي څه شی پکې مشهور دي ډېر زیات کابلي پلاو پکې ډېر مشهور دی کندوز کباب پکې ډېر مشهور دی یعنی ټول خوراکونه اعلی خوراکونه لري ډېر انډیوالان راوځي انډیوالان ته راوځي یاره ما راوستي دي ډېره مننه خوشاله اوسئ تاسو نم ډېره مننه تاسو ډوډۍ راغوښتې ده زه یو پیغام لرم د هغې مهاجرینو دپاره چې په پاکستان کې دي نو هغې نه هیله کوم چې د پاکستان چې ټول په خیر سره راشي او د دالو نه توبه وباسي او دغه خپل وطن کې دغه شان ښایسته ښایسته خوراکونه ډېره مننه نه هېڅ خبره نشته ډېره مننه قربان شو نوش جان نوش جان ملتیا مو وکړئ کندوز کباب کې یو خپرونه وګورئ
مهرباني ده کېنه. واه واه د دې زیاده شومړې هم ځانګړی خوند لري او ډېر ښایسته مزیدار او قابل پلاوی هم بسم الله کو. بیا دلته بیا نو دغه سیخ کباب هم ډېر مشهور دی، ارزانه دی. خوراک په 100 افغانۍ، نو دوه خوراکه چې وخورئ مزې یې کوه. ملتیا مو وکړئ او خپرونه وګورئ. بیا هم ښه راغلاست او هرکلی. دا وه زموږ د ننګرهار کندوز کباب مرکزي خپرونه. هیله ده چې خپرونه مو د خوښې وړ ګرځېدلې. تر بیا یوې نوې خپرونه کې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. تاسو په لوی بهون کې صرف تعالی رب سپارم چې اوسئ ښاد یاد بریالي اوسئ. د سولړي سوکاله تلپاتې افغانستان په هیله. لوی الله مو مل. د خدای په امان.